أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حوض كبير فيه نجاسات حوض كبير غټ فيه چې په دغه کې نجاسات مرداري وي فامتلئ ډک سي د اوبو څخه ولم یخرج نه ووځي منه د دغه حوض څخه شیء هیڅ شی یعنی اوبه نه جم وبهیږي اوبه د هلته بیرته په دغه حوض تالاب کې پاته سي قیل ویل سوي دي هو دا نجس مردار دی قیل وای دغه تالاو چې دی دغه حوض چې دی دا مردار دی دا نه حلالیږي په دې باندې وقیل قیل بیا وای بل قیل لیس بنجس هغه وای دا مردار نه دی و به په دې سره اخذ مشایخ بخارا مشایخ د بخارا هم په دې باندې دلیل نیول دي یعنی په دې خبره عمل کړی دی چې نه دی مردار هغه وای دا نه مرداریږي ذکر فی ذخیرتی دا ذکر کړی دی په ذخیره کې فإن دخل کچیر داخل سوی الماء اوبه من جانب الحوض د طرف څخه د حوض صغیر کشنی قد تنجس مرداریږي ماؤه اوبه د دغه حوض د کشنی حوض د طرف څخه اوبه داخل سوی نو دغه اوبه چې دی مرداریږي د دغه حوض ده وخرج من جانب آخر د هغه بل طرف څخه ووزي بیا قال ویل دی ابو بکر الاعمش ابو بکر اعمش وای لا يطهر نه پاکیږي دغه حوض په دې باندې نه پاکیږي ما لم يخرج تر هغه وخت پورې چې نه وتلی مثل ما کان فيه چې څونه په دغه حوض کې اوبه دي 3 مرات 3 واره نه وتلی ول دا حوض مردار دی چې 3 واره دغه اوبه جن و نوزي دغه حوض په دې باندې نه حلالیږي کل قصعتی لکه کاسه چې وسراخه 3 واره به پریمنځي چې دا مردار سوي وي په 3 واره پرولول باندې دا پاکیږي نو دغه حوض صغیر چې دی دا هم بل رقم نه پاکیږي 3 واره به دا دونه اوبه لکه په دې کې چې ولاړ دي 3 واره به دا اوبه په دې باندې ختمیږي وقال غیره بل چا بیا ویل دي لا يطهر نه پاکیږي ما در هغه وخت پورې لم یخرج نه وتلی مثل ما فيه چې څونه په دغه کې دي په د حوض کې من الماء د اوبه مرتن یوار واحدتن یوار چې دونه اوبه نه وتلی لکه په د حوض کې چې دي دا نه پاکیږي وقال ابو جعفر وای يطهر پاکیږي هغه وای پاکیږي و ان لم يخرج کڅم نه وتلی مثل ما فيه حوض لکه څونه چې په دغه حوض کې دي دغه نه وتلی هم پاکیږي وهو دا خبره چې د اختار صدر الشهید هم دا چې مختار بلل دي اختیار دغه خبره اختیار کړی ده حوض صغیر حوض کشنی يدخل چې داخل چې الماء به په د حوض صغیر کې من جانب د یو طرف څخه يخرج وزي من جانب د بل طرف څخه ګوره یو کشنی حوض دی د یو طرف وب کې نه وزي په د حوض باندې د بل طرف څخه جنوزي دا وتوزع او داس تازه کې په دې کې انسان نیوڅوک فوقعت ولویږي غسالت او هغه مستعمل او په دې کې پاتې فيه فدغه حوض کې ان کان کچیر و حوض 4 في 40 څلور غازه په څلور غازه کې وو فما هغه دونه چې کم یجوز روا دي کچیر در څلور غازه په څلور غازه کې در دې کې شنه ولو بیا چې دی بیا روا دي او داس په دې کې یغه د مستعمل او په دې کې راځي دا روا دي ولی لان ظاهر چې دی ان الماء المستعمل لا يستقر قرار نه نسبي مثل په دې مثال کې ګوره مستعمل او په دې باندې قرار نه نشي چې تا په دې کې او داس تازه کې خدای و طرف دې کښنی حوض له وبر د بل طرف څخه وځي نو په دې کې دا وب پاتیږي نه چې نه پاتیږي نو قرار نه کینې په دې کې بل یزور مطلب چکر وهي ګرځي چارپیر شاوخوا کې ګرځي ثم یخرج بیا وځي دا وب چې دا خوا سره رالی په دا کښنی حوض کې راګرځي بیا وځي نو په دې کې پاتیږي نه نو په یکون سوی کلمه الجاری لکه جاری او بدادار کم سوی وان كان كثير الحوض حوض اكبر غټو من ذلك در دغه څلور غازه په څلور غازه کې در دې غټو لا يجوز ندروا ولي ندروا لان الماء بچدي المستعمل يستقر قرار نسبي په دا حوض کې په دا غټ حوض کې په دې کې مستعمل او پاتیږي نو فلا يكون نکیږي کلمه الجاري دا رقم نه جوړیږي لکه او جاري لکه غو جاري او بچدي دا رقم ترتیب نه کیږي فلا يجوز روانه دي انده يتوزع او داس تازه کې په دې کې او داس تازه کول نه دی روا الا في موضع مگر نه په هغه ځای کې الدخول د داخلي دو او الخروج یا د وتلو ګوره په هغه ځای کې او داس روا دي چې پر کم ځای باندې او به داخليږي و دا کښنی حوض ته یا پر کم لار باندې وځي یا به پر هغه سر باندې کښنی چې او به جن وځي یا پر هغه سر کښنی چې او به ورلره داخليږي په دغه ځایو کې بیا او داس کول جایز دي
وکذا دغه رکعین چې نه الماء د اوبه اذا کان که چیرې وه 50 فی 50 پنځه ګزه په پنځه ګزه کې وو وکانه و الماء اوبه یخرج وځي وتلې منها د دغسه ان کان یتحرک الماء که چیرې اوبه حرکت کاوي حرکتا په حرکت کولو سره من جانبه د یو طرفه سه وهو دا چې یستعین بالحرکة یعنی کومک ورکوي په ښورولو کې یجوز الوضوء فيها په دغه اچونه کې بیا اودس کول جایز دي. وقال القاضي ویل دي الامام فخر الدین قاضي امام فخر الدین وایي ان هذا التقدیر دغه تقدیر چې دی غیر لازم دا واجب نه دی لازم نه دی عند ابي حنیفه په نزد امام صاحب. ان خرج کوتي الماء المستعمل مستعمل من ساعه د ستل کثرتي د وجه د ډیروالي او قوت د وجه د قوت په دغه وجه یا ډیر ولې دا وبوته یا د قوت د وجه چې ډیر په زور را روان وي يجوز رواتي و الا کچیر نه وی ډیر او نه قوت درلودي فلا بیا نه دی روا دغه او دس پدې التوضؤ او دس بالثلج په واور سره اذا كان کچیر وو ذائبا ولیدونکه وبحيث پردارکم يتقاطر معنا څڅېدل على عضو پر اندام باندې څڅېدل بيدل يجوز بیا او دس روا دي ولا يتيمم تيمم دي نه وي ګوره که واوره ولا دغه دی واوره د پر د بدن باندې به دی ومژل هغه اندام باندې دغه واوره ولیدل او به بيدل څڅېدل د لاس نو په دې باندې او دس روا دي تيمم دي نه وي د تيمم نه دی روا و الا کچیر نه بيدل نه څڅېدل يتيمم بیا دي تيمم وي. حوز صغير کشنی حوز کرایه رجل وکندل یو سړی منه د دې نهرن والا او جر الماء او په دې کې وبیدل فيه په دې کې فتوزع نو او دست تازه کی من ذلك النهر دغه ولیسه جاز روادي وضوءه او دست ده ګوره د کشنی حوز دی د دې حوز څخه د واله جوړ کل په واله کې او به ویل دا واله وکندل هغه کې چې او به ویل د هغه څخه بیا د او دست تازه کاوي دغه او دست جائز دی روا دی دغه څخه وین اجتماع کچیر جمع شو ذلك الماء دغه وب په موضع اخر په بل ځای کې وکرای وکندل رجل سړي منه د دې نهرن والا یو بل ځای دا وب جمع سول بیا د دې والا وکندل بل والا جن جوړ کړ په اجر و به دی الماء وب په دې کې په توازع نو او دست تازه کې من نهر دغه نهر څخه جاز روا دی وضو او دست الکل د ټول یعنی د ټول او دست د دې سره روا دی اذا کان کچیر و بین په مابین کې المکانین د دواړو ځایو مسافه نفسه مسافه و ان قلت کڅه هم لږ وي کڅه هم لږ مسافه وي دلته او داس جایز دي د ټولو دا ذکر شوی دی په المحیط په محیط کې وفي نوادر ابي المعلى فدغه کې ذکر شوی دی عن ابي يوسف رحمت الله د امام يوسف صاحب څخه ماء الحمام وبد حمام چې دی بمنزله الماء الجاري د حمام وبد دی لکه ماء جاري دا رقم دی هغه وب چې بيدون کې دي حتی در داسې وخت پورې ادخل کې داخل کې رجل سړي يده لاس فيه په دغه وبو کې په دغه حمام په وبو کې داخل کې و في يده پلاس د دې قذر مرداري و پلاس په مرداري لړلې ول و د حمام وبو ته ور داخل کې لم يتنجس نه مرداري واختلف اختلاف کړی دي متأخرین علما وغه یا مرداري دا ته څوی د لاس مردار دی په دا وبو چخ کې د حمام په وبو باندې دی وای دا مرداري په بیان هذا القول په بیان کې د دې قول دی اختلاف کړی دي د متأخرین قال ویل دي بعضهم بعضی علماء مراد د چي دي حالت مخصوصه یو حالت مخصوصه دی یو خاص حالت دی د مراد او هو هغه خاص حالت چی دی ماغه دی دا کان کچیر وی الماء او یجري بيده من الانبوب د سرسه الى حوض الحمام وحوض د حمام واغه تعالی ته د حمام بيدل والناس خلق يغترفون لپی اخسل منه د دیسه غرفتن فلا بصر متدارکا فلا پسه یعنی هغه چې دی د لپی را اخسل د دازا څخه دغه حالت دی وای جمرا دی نو زکه وای نه مرداریږي ومنهم بعضی دغه علماء وسه من هغه څوک دی قال چې ویل دي هو دا عنده پنيز د بمنزله الماء الجاري دی وای دا دی لکه هغه جاری وب على كل حال پر هر حال باندې ولی لاجل الضروره د وجه د ضرورت الا يرات نګور چې ان الحوض الكبير غټ حوض چې دی الحق چې په واسطه په دې پسې بالماء په بوسر الجاري غټ حوض چې دا په واسطه وي په ما اجاري پوري على كل حال پر هر حال باندې ولاجل ضرورت د وجه د ضرورت ولو ادخل کچیر داخل کې الجنوب جنوب سړی يده لاس داخل کې په حوض د حمام د حمام لطلب القصعه د طلب د پاره د قصعه د کاسه یا د هغه لوټه چې د اوبر پر هغه لوټه پیدا کی په دا وبو کې وليس نوي على يدي پر لاس باندې نجاست حقيقيه نجاست حقيقي نوي عند ابي حنيفه په نزد امام صاحب وي تنجس مرداري امام صاحب وي کڅه هم د پر لاس باندې حقيقي مرداني نوي دا مرداري
يتنجس مرداریږي ماء الحوض اوبه د حوض وعندهما په نزد یارانو الماء اوبه چې د طاهر پاکې دي دغه جنوب چې لاس ور واچوي هم دا اوبه پاکې دي ومطهر بل شی هم پاکي ګوره خپله هم پاکې دي بل شی هم پاکي دی نه دی چې دا اوبه مردارې شوې وهو الاصح دغه قول د یارانو چې دی چې امام محمد صاحب او امام یوسف صاحب دی پر دغه قول باندې فتوا هم دغه ښه قول دی وهو الاصح دا خبره صحیح ولو دخل کچیر داخل کوي کفار او کافرانو او صبیانو یا کشنیانو ایدیهم خپل لاسونه په الانای په لوش لاسونه د کافرانو یا کشنیانو په اوبو باندې په لوش باندې لاس داخل کی لا يتنجس مرداریږي اذا لم تكن کچیر نو علی ایدیهم پر لاسو د دې نجاست مرداری نه حقیقي مرداری ګوره کده دې پر لاسو باندې ښکارا نه حقیقي مرداری نه دغه لوش نه مرداری ولو ادخل کچیر داخل کی سبی کشنی یده لاس یو کشنی لاس داخل کی په الانای په لوش کې کشنی په اوبو په لوش باندې لاس چخ کی لا يتوضا به په دغه لوش او داس نه تازه کی ولی استحسانا د وجه د احتیاط ګوره په دې کې دی نه دی چې ناروا دي ولو توضع کې اودس تازه کې به په دې سره جاز روا دي کې اودس تازه کې روا دي ښه خبره دا ده چې احتیاط وسی په دې کې چې په دغه اوبو باندې اودس نه کې تازه حوض الحمام حوض د حمام اذا تنجس چې مردار شي يطهر پاکي اذا هغه وخت خرجي چې ووزي مثل ما كان فيه مرتن چې څونه اوبه په دغه حوض کې دي دوه اوبه چې جن ووتلې بس دا حلال شو پاک سول ولو ادخل کچیر داخل سو المتوزي راسو سر متوزي سر داخل کې په الانای په لوش کې دا سره په اوبو باندې دی چخ کې د دالوش په اوبو باندې په دالوش سر چخ کې بنیت المسح په نیت د مسح سره چې دا نیت ول چې دا مسح زکوم اځه په دا اوبو باندې اثر دی چخ او خپې هي موزه دی په چخ کله د دې د پاره چې مسح پر کې یجوز روادي بل اتفاق د ټول په اتفاق سره ولا يصير نګرځي الماء اوبه مستعمل دا اوبه هم مستعمل په دې باندې نګرځي عند ابي حنيفه او ابي يوسف رحمت الله په نيز د امام صاحب د امام يوسف صاحب وای دا اوبه مستعمل نګرځي او دغه مسح هم صحیح ولا خلافا لمحمد رحمت الله امام محمد صاحب دې کې اختلاف کړی دی وای د چې د اثر په اوبو چخ کې دغه اوبه هم په دې باندې مستعمل ګرځي او مسح هم نسوسي خو فتوا چې د پر قول باندې د امام صاحب د امام یوسف صاحب ده چې یعنی په دې باندې اوبه مستعمل نه ګرځي او مسح صحیح ول فصل في المسح على خفين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين